بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله سره چې بے حد مهربان دی او ډیر زیات رحم کوونکی دی. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. واعلموا پوشی انما پدې خبره سچ غنمتم لوٹ کئی تاسو مال غنیمت د کافران نوالی حاصل کئی من شئین سد سیزنا وان للہ نو بیشکد اللہ ترا د پارا خمسہو پینزمی صدا پینزم برخدا د اللہ د پارا وللرسول او د پیغمبر د پارا ولذل قربا او خپلوانو د رسول لپاره والیتاما او د یتیمان لپاره والمساکین او غریبان لپاره وابن السبیل او مسافرو لپاره ان کنتم آمنتم بالله کتاسو ایمان راوړی وي په الله تعالی باندې وما او پاغه سیز باندې انزلنا چې موږ نازل کړل علی عبدنا په خپل بنده باندې یوم الفرقان پروز د فیصله یوم التقل جمعان پروز د مخامخ کې دلو د دوړلو یوم التقل جمعان پارس چې مخامخ شوي دوړلې یو بلتا یوم التقل جمعان چې مخامخ شوي الجمعان دوړلې والله والله تعالی چې علی کل شیء قدیر هر یو چیز باندې قادر دی. اذ انتم کله چې وای تاسو بالعدوة الدنیا په کناره لري باندې په لري کناره وای اذ انتم کله چې وای تاسو بالعدوة الدنیا په غاړه نږدې باندې په کناره نږدې باندې وهم او دا کافران بالعدوة القصوى په کناره لرې د مدینې نه وهم او دا کافران بالعدوة القصوى په غاړه لرې د مدینې نه والرکبو او سوداګرو قافله او قافله د سوداګرو اسفل منکم ستاسو نه لاندې وه کوس طرف ته وه ولو طواعتم او که واده کړی تاسو لاختلفتم نو خامخا تاسو به اختلاف کړی وی فی المعاد په وخت مقرر کې ولکن لیقضی الله لیکن جمع کړی الله تعالی تاسو لیقضی الله دې لپاره چې الله تعالی فیصله وکړي امرن دا کار کان مفعوله چې هغه مقرر کړی شوی لیهلکا د دې لپاره چې مړ شي من هغه څوک هلکه چې مړ شو ام بینتن پس د دلیل نه و یحیا او ژوندی شي من هغه څوک حیا چې ژوندی شو ام بینتن پس د دلیل نه و ان الله بشک الله تعالی چې لسمیع خامخا اورېدونکی علیم په ذات دی. اذ یریکهم الله کله چې تا ته الله تعالی دا کافر خودل فی منامک استا په خوب کې قلیلا لګو ولو اراکا او کچره خودلې وې تا ته هم دا کافران کثیرن ډېر لفشلتم خامخا تاسو به بېزړه شوي به وای کمزوري شوي به وای ولتنازعتم خامخا تاسو به اختلاف کړو فی الامر په باره د جنگ کې ولکن الله سلم لیکن الله تعالی تاسو بچ او ساتره د کمزورتیا نه وین انه یقینا الله تعالی چې علیم پو ذات ته بذات الصدور په خبرو د سینو باندې د زړونو په خبرو باندې و اذ یریکمهم او کله چې
تاسو تو خودل الله تعالی دا کافر ازل تقیتم کل چې تاسو یو ځای شوي فی آیونکم پسترګو ستاسو کې قلیلا لګو ویقللکم او کمولی اغه تاسو فی آیونهم پسترګو د کافرانو کې تاسو ورته لخ کار کړی ویقللکم الله لکړی تاسو فی آیونهم پسترګو د کافرانو کې لیقضی الله دې په چې پوره کې الله تعالی امرن هغه کار کانه مفعولن چې هغه کړی شوی دی مقررو و الی الله او خاص الله تعالی طرف ته ترجو الامور واپس کولی شي ټول کارونه واپس کیږي ټول کارونه ورګرځولی شي ټول کارونه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا لقیتم کل جتاسو مخامخ شئ یو ځای شئ فیتن د ډلې سره د کافرو فثبتو نو کلک شئ واذکروا الله یادوئ الله تعالی کثیرا ډېر ډېر لعلکم تفلیحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ واطیعوا الله خبره د الله ومنئ ورسوله دغه د پیغمبر ومنئ ولا تنازعوا جګړه مه کوئ فتفشلوا کني کمزوري بشئ وتذهب او ختم بشي ریحکم ستاسو طاقت ستاسو روب به ختم شي تذهب لاړ بشي ریحکم ستاسو دبدبه روب وصبروا کلک شئ صبر کوئ ان الله بشک الله تعالی چې ما صابرین ملګری د صبرناکو دی ولا تکونوا مکیږئ کالذین پشان دا کسانو خرجو چې وتلیو من دیارهم د خپلو کورونه بطرن په تکبر سره ورئاء الناس او د پا د ځان ښودنې خلکو ته ویصدون او منع کولې خلک عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه د لارې د الله تعالی نه والله الله تعالی چې بما پاسبانې یا مونږ چې دو عمل کوي محیط راګیرونکی دی وإذ زین او کله چې ښایسته کړو لهم دوی ته الشیطان شیطان اعمالهم عملونه د دوی وقال شیطان وی لا غالب لکم اليوم نشته څوک نن ورځې زور اور کیدونکې په تاسو باندې من الناس د خلقنا و انی یقینا زجار لکم ستاسو مدد کوونکی ما ستاسو مدد کوونکی ما فلما ترات الفئتان هر کله چې ولیدل یو بل دواړو ډلو فلما ترات هر کله چې ولیدل یو بل الفئتان دواړو ډلو دواړه ډلې یو بل ته مخامخ شوې یو بل ولیدل نکسا نو واوړېد دا شیطان نکسا نو واوړېد دا شیطان علاقبی په خپلو پوندو باندې وقال وی انی بریء منکم یقینا زه بیزاره یم جدا یم منکم ستاسو نه انی ارا یقینا زینما ما هغه څه لا ترونه چې تاسو یې نه وینئ انی اخاف الله یقینا زه یریږم د الله تعالی نه والله الله تعالی چې شدید العقاب سخت عذاب والا دی اذ یقول المنافقون کله چې منافقان وي والذین واکسانو فی قلوبهم چې دوی په زړونو کې مرضو دوی د مسلمانانو په باره کې وي غر هؤلاء دینهم دوکه ورکړله دوی لره خپل دین ومن یتوکل علی الله او څوک چې ځان وسپاري په الله تعالی باندې ان الله بشک الله تعالی چې عزیز زور اور دی حکیم حکمتونه والا دی ولو ترى او کوینی ته اذ یتوفى الذین کله چې مړکۍ اذ یتوفى کله چې ساخلی مړکۍ الذین هغه کسان کفرو چې کافران دي الملائکه ملائکه دا اذ یتوفى چې دا الملائکه لفظ سره لګي مطلب څنګه الملائکه را مخې کنه داسې وشي اذ یتوفى الملائکه الذین کفروا کله چې مړکۍ دا ملائک الذین کسان کفرو چې کافران دي یضربون وهی وجوههم مخونه د دوی و ادبارهم او شاګانې د دوی وذوقوا اور تبیو سکه عذاب الحریق عذاب سوزونکې ذالک دا په دی وجبانه بما قدمت چې مخکې لېږلي ایدیکم ستاسو لاسونو وان الله بېشک الله تعالی چې وان الله بېشک الله تعالی چې لیس نه دی بظلام ظلم کوونکی للعبید په بندګانو باندې کدأب پشان د حال د دوی پشان حال د آل فرعون د فرعونیانو دی والذین او دا کسانو دی من قبلهم چې دونه پوخاو
کفرو کفر کړو بی آیات الله پیاتون الله تعالی باندې فاخذهم الله اونیول الله تعالی دوی لره بذنوبهم په سبب د ګناونو د دوی ان الله بشک الله تعالی چره قوی طاقتور دی شدید العقاب سخت عذاب ولده ذالک دا عذاب زکا ذالک بان الله دا عذاب زکا دی چې الله تعالی لم یکو نبدلوی لم یکو مغیرا نبدلوی نعمتن یو نعمت یو خوشحالی انعامها چې ورکړی وی دا خوشحالی علی قوم یو قوم لرا حتی تر دې پورې یو غیرو چې دوی بدل کی ما هغه حالت بیان پوسیم چې دوی په نفسونو پورې دی دوی په زړونو پورې دی لم یکو مغیرا نه دی بدلون کې نعمتن یو نعمت لرا انعامها چې کړی وی دا نعمت علی قوم په قوم باندې حتی تر دې پورې یو غیرو چې دوی بدل کی ما بانفسهم هغه نعمت چې دوی په ځانونو چې دوی په نفسونو باندې شی وي وان الله بشک الله تعالی چې سمیع علیم اوریدونکی په ذات ته کذاب حال د دوی پشان حال د آل فرعون حال فرعونیانو دی والذین دا کسانو دی من قبل چې دونه پوخاو کذبوا بیات الله دروغجن کړه دروغجن غنلیو بیات الله آیاتون الله تعالی فهلکنا نو موږ دوی هلاک کړو به ذنوبهم په سبب د ګناونو د دوی واغرقنا موږ غرق کړو آل فرعون ټول فرعونیان وکلن او دا ټول کانو ظالمین و دوی ظالمان ان شر الدواب یقینا بدترین د زنده سرونه د حیواناتونه عند الله د الله په نسبت الذين آکسان دي کفرو چې کافران دي فهم لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي الذين آکسان عاهدت چې تاسو سره الله وسکړل منهم د دوی نه کافرانو ثم ينقضون بیا دوی ماتوي عهدهم خپل لوز خپل قول فی کل مرة هرزل هر پیرا هم لا یتقون او دو ځان نه ساتي د ګناه د دې د ماتولونه فاما تسقفنهم نو کچرته ته دوی عمومي فی الحرب په جنگ کې فشرد بهم نو او تروا په سبب د دوی من هغه څوک خلفهم چې رستر دوی نه دي فشرد ازغلوا او تروا او سزا ورکا ويروا من بهم په دوی سره من هغه څوک خلفهم چې رستر دوی نه دي لعلهم یذکرون در پار چې دوی نصیحت حاصل کی فإما تسقفنهم کچرت عمومی دوی لره فی الحرب په جنگ کې فشرد بهم نو ويروا په دوی سره یا ازغلوا په دوی سره اتروا په دوی سره من هغه څوک خلفهم چې رستر دوی نه دي یعنی دوره داسې سزا ورکړي چې په دوی باندې هغه نور کسانو ویریږي چې کوم د دوی نه وروسته ولاړلي لعلهم یذکرون دې پاره چې دوی سوچ فکر وکړي واما تخافن او که یریږي ته من قوم د یو قوم من خیانت د یو قوم د خیانت نه فانبذ الیهم نو ما تا کا وعده د دوی فانبذ اغرزه الیهم دوی طرف ته وعده د دوی قول د دوی فانبذ الیهم اغرزه دوی ته د لوث ختمول قول ختمول علی سوا په برابرای یعنی چې دواړه برابر شي ان الله بشک الله تعالی چې لا يحب الخائنین مين نه کوي د خیانتګرو سره ولا يحسبن الذين غمان دي نه کوي کسان کفر چې کافران دي سبقو چې دوی وبچي دوی به تیروزي زمنګنا دوی زمنګنا خلاص شي انهم یقینا دوی لا یجزون دوی نشي عجز کولی الله لرا واعدوا تیار کای لهم دوی ته مستطاعتم واعدوا تیار کای لهم د دوی مقابله ته مستطاعتم سنه چې تاسو طاقت لرئ وس لرئ من قوتن طاقتنا من رباط الخيل او د ساتنې د اسونو د تړلو د اسونو یا د ساتنې د اسونو ترهبونه چې تاسو یې روای به په دې سره دو والله دشمن الله تعالی وعدوکم او دشمن تاسو واخرین او نور کسان من دونهم علاوه د دوینا ان منافقان دي لا تعلمون شتین پیجنی الله یعلم الله پیجنی وما تنفقوا من شيء اغه چې خرچ کوي تاسو د سيزنا فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې یو فیلیکم پورا با درکړی شي تاسو دغه ثواب
وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې به ظلم نشي کېدی. وان جنحوا او کچره دوی مایل شو، کچره دوی کاږه شو مایل شو لسلم صلح ته روغ ته فجنح لها نو مایل شه تم کوک شه لها د صلح طرف ته وتوکل علی الله او ځان وسپاره په الله تعالی باندې انه یقینا الله تعالی چې هو سمیع العلیم ار سوریدون کړي او په ذات ته ويريدو چې دوی اراده وکي ان يخدعوك چې دوکه در کی تعالی را فإن حسبك الله یقینا پوره د الله تعالی سره پاره والذي الله تعالی ذات ته ايدک چې ته مضبوط کړي بنصر په خپل امداد سره وبالمؤمنین او مؤمنان مضبوط کړي په خپل امداد سره ايدک چې ستای تایید کړي چې ته مضبوط کړي بنصر په خپل امداد سره وبالمؤمنین او په مؤمنانو سره والف بین قلوبهم او محبت راوستره په زړونو د دوی کې لو انفقتا که خرج کړی وې تا ما هغه څه فراده چې بزما کې دي جمیعا ټول ما الفته نه محبت په دې نه راوسته مینه به نه راوسته بین قلوبهم د دوی په زړونو کې وتا مینه محبت نه راوسته کا ټول دولتونه دې خرج کړی وې انه بشک الله ولكن لا لیکن الله تعالی الف محبت راوس مینا راوستا بینهم دوی په مس کې انه یقینا الله تعالی چې عزیز حکیم زورور دیو حکمتونو والے یا ایه النبی و نبی حسبک الله پورا د سره پر الله تعالی ومن او هغه څوک اتبعک چې حکم منستا من المؤمنین د مؤمنانو نه حسبک الله پورا د الله تعالی سره پر ومن او داغه چاره پر اتبعک چستا تابعدار دي من المؤمنین د مؤمنانو یا ایها النبی اے نبی حرز المؤمنین تیزی ورکا مؤمنانو لا راو پاراوا تیزی ورکا المؤمنین مؤمنانو لا یا راو پاراوا مؤمنان علی القتال په جنگ کولو باندې ان یکم منکم کچری وستا سنا عیشون صابرون شل کسان صبرناک یغلبو ضرور کیږي و میاتین 200 کسانو باندې و یکم منکم کچری وستا سنا میاتن سل کسان یغلبو الفن ضرور کیږي با الفن په زرو کسانو باندې من الذين کسان نکفر چې کافران دي بیان نام زکه چې دا کافران چې قوم انداس قوم نه لایف قوم چې نه پويږي الان اوس خفف الله عنكم اسانی را است الله تعالی پتا سبحانه وعلم الله تعالی پو ان فیکم ضعف چې کنه پتا اس کې کمزورتیا ده فینکم منکم میتن کچری وستا سنا سل کسان صابرتن کلک صبرناک یغلبو غالب کیږي با ضرور کیږي با میاتین په 200 باندې وینکم منکم کچری وستا سنا الفن زرکسان یغلبو الفین نو غالب کیږي با ضرور کیږي با الفین په 2000 کسانو باندې باذن الله په حکم الله تعالی باندې والله تعالی چې ما صابرین ملګری د صبرناکو دی ما کان للنبی ندی مناسب د پیغمبر د پاره ان یکون چشی له د در پاره اسرا قیدیان بندیان جیلیان حتی تر دې پورې یسخن فی الارض چې ډیر وینه توي کی فی الارض پزما کې تريدون عرض الدنیا تاسو غواړئ سامان د دنیا والله تعالی چې یرید الاخره غواړي اخرت تاسو لپاره والله تعالی چې عزیز حکیم ضرور د حکمتونو والے لولا کتابون کچرنوي لیکو کچرتنوي حکم د الله تعالی مخ کې لیکل شوی لولا کتابون کچرنوي لیکو من الله د الله طرفنا سبق مخ کې تیر شوی لمسکم نخامخا رسیدلې به تاسو ته فیما پاغس کې خصم چې تاسو واغستو عذاب نظیم عذاب ډیر لوی فکلوا خری مما داسنا غنیمتم چې تاسو لوټ کړی دي چې تاسو غنیمتونه حاصل کړلی حلالا طیبا حلال مزیدار واتقوا الله ويرجى الله تعالی ان الله بشک الله تعالی چې غفور رحیم بهون کې مهربان دی یا ایه النبی اے نبی قل ویا لمن اغا چاته فی ایدیکم چې بلاسون تاسو کې من الاسرا د قیدیانو د بندیانو یا لم الله کمالوم الله تعالی تا فی قلوبکم تاسو پزړو کې خیر یعنی ایمان یوتکم خیرا
نو درکړی به تاسو ته غوره مما دا سنا اخذ منکم چې اغستې شوي دي ستاسو نه ویغفر لکم او بخنه به یې کړی وی تاسو ته والله الله تعالی چې غفور رحیم بخونکی دی او مهربان دی ویریدو او که چې دوی غواړي خیانت تا سره خیانت کول فقد خان الله یقینا دوی خیانت کړلی مخکې د الله تعالی سره من قبل مخکې فامکن منهم نو پس تاسو له طاقت درکو منهم په دوی باندې والله الله تعالی چې علیم پوه ذات دی حکیم حکمتونه والے ان الذين بشکا کسان آمنوا چې ایمان راوړل او هاجر او هجرت کړل وطن پرې خیر وجاهدوا جهاد کړل بموار په خپل مالونو سره وان پسې په خپل ځانونو سره په نفسونو سره فی سبیل الله په لار الله تعالی کې والذین واکسان آو چې ځای ور کړل ونصروا او امداد کړل اولئک دا کسان بعضهم زنه د دوی نه اولیاء او بعض دوستان دي د زنو والذین واکسان آمنوا چې ایمان راوړل ولم یهاجروا او هجرت نه کړل مالکم نشساس لپاره من ولایتهم د دوی د دوستینا من شی اسحق من شی سحق حتی تر دې پورې یهاجروا چې دوی هجرت وکړي وین استنصروکم او که دوی مدد طلب کی ستاسو نه فی الدین په باره د دین کې فعلیکم نه پتا سو باندې لازم دی ان نصر مدد کول د دوی الا علی قوم مگر مدد پنه کوي تاسو علی قوم په مقابله د هغه قوم کې بینکم چې تاسو ترمنځ او بینهم او دغه ترمنځ میثاق لوزوی د امن والله والله تعالی چې بما تعملون بصیر هغه چې تاسو عمل کوي په باندې لیدون کې دی والذین کسان کفروا چې کافران دي بعضهم زیدون اولیاء او بعض دوستان دي د زنو الا تفلوه کچرتهونه کوي تاسو دا امداد تکون فتنه نشیبه فتنه فلر دې پزما کې او فساد کبیر او فساد ډیر لوی والذین کسان آمنوا چې ایمان راوړل او هاجروا هجرت کړل او جهاد کړل فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې والذین کسان آو چې ځای ور کړل او نصر او امداد کړل اولئک دا کسان هم المؤمنون حق دا پرشتیا سره مؤمنان دي لهم دوی لپاره مغفرتون بخنه دا ورزق او رزق ته کریم دی عزت والذین کسان آمنوا چې ایمان راوړل من بعد رستو دا غنا وهاجروا چې هجرت کړل وجاهدوا جهاد کړل ماکم ستاسو په مرګرتیا کې اولئک دا کسان منکم ستاسو نه دي و اولو الارحام او نسبی خپلوان اولو الارحام او نسبیان بعضهم اولا ببعضن د یو بل حقدار دي بعضهم زین د دوی نه اولا ډیر حقدار دي ببعضن د زنو فی کتاب الله په لیک د الله تعالی کې په کتاب د الله تعالی کې ان الله بشک الله تعالی چې بكل شیء علیم پرستی باندې فوزات ته برات من الله برات صفا جواب دے من الله د الله طرف نه رسول او دغه رسول طرف نه براتن صفا وینا د بایکاټ د جدای یا براتن اعلان د بیزاری دی اعلان د جدای دی من الله د الله طرف نه ورسول او دغه رسول طرف نه ال الذین او کسانو ته عهدتم چې تاسو سره لوس کړل من المشرکین د مشرکان او لوزمات کړل فسیحو نو ګرځي فلادی پزما کې 14 شرین سلور میاشتې عالم پوشه انکم یقینا تاسو غیر معجز الله نه عجز کون کې الله لرا وان الله بشک الله تعالی چې مخذل کافرین شرمون کړي کافرانو لا واذان من الله او اعلان د الله طرف نه او رسول او دغه رسول طرف نه ال الناس خلق تا یوم الحج الاکبر پرواز د حج لوی ان الله بشک الله تعالی چې بریون جدا دے بایکاٹ تے بیزار دے من المشرکین دا مشرکان نا ورسولو او داغ رسولهم فین تبتم کچیتا سو توبہ و باسلا فهو خیر لکم ندا با دیر غور وستاسو رفارا وین تولیتم او کم مخوارو تاسو فالمون پوشن نکم یکنن تاسو غیر موجز اللہ نیا عجز کون کی اللہ لرا او بشر اللذین او مبارکی ورکا کسان تا کفر شکافران دی بیعذاب علیم دا عذاب دردناک دا سخ عذاب اللذین مگر آکسان عاهدتم چې تاسو سره لوس کړل من المشرکین د مشرکان ثم لم ينقصوکم بیا دوی کمې نه دی کړی تاسو سره شیئا سمامولی ثم لم ينقصوکم بیا کمې نه دی کړی تاسو سره په وعده کې شیئا سسیز ولم یظاهروا او نه امداد کړل علیکم تاسو خلاف احدن دی چا سره
فاتمون پورا کیلیهم دوی سره عهدهم لوز دوی الی مدتهم تر خپل نیټه پورې خپل ټیم پورې. ان الله بیشک الله تعالی جو يحب المتقین مینه کوي د پرهیزګارانو سره. فاذا انسلخ الاشهر الحرم کله چې ووتلې میاشتې عزتمنې. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاذا انسلخ کله چې ختم شي الاشهر الحرم میاشتې د عزت. فقتل المشرکین نو قتل کوي مشرکان حیثو په کوم ځای کې چې وجدتموهم تاسو دوی مومئ. وخذوهم ونیسئ دوی. واقصروهم او بندې کوئ. وقدو لهم او کینئ دوی ته لهم دوی ته کل مرصد په هر مورچه کې په هر ځای د انتظار کې نه ځای د انتظار مورچئ. فإن تابو کچرې دوی توبهګار شو وتابو توبه وباسله واقاموا الصلاة او سمع درو منځ واتو زکات او زکات ورکو فخلو نو خالی کوي پرېږدی سبیلهم لار د دوی. ان الله بېشکل الله تعالی غفور رحیم بخونکی مهربان دی. وإن أحد من المشرکین استجارک وإن أحد او کچر یو کس من المشرکین د مشرکان استجارک پناه وغواړي ستانه فاجره نو پناه ورکه دوی ته پناه ورکه ده ته حتی تر دې پورې اسمع کلام الله چې واوري خبره د الله تعالی کلام د الله قرآن د الله. ثم ابلیه بیا ورسوه مأمنه زید امن ته. ذالک دا ځکه بانم دا ځکه چې دوی قوم داسې قوم دی لا یعلمون چې نه پوهېږي. کیف یکونو څرنګې به وي للمشرکین مشرکان دپاره عهد لوز عند الله پنیز د الله باندې او عند رسول او پنیز د رسول ده. الا الذین مگر هغه خلق عاهدتم چې تاسو سره لوز کړلی عند المسجد الحرام په خوا د جومات عزتمن کې. فمستقاموا لکم نو تر څو چې دوی برابر دي لکم تاسو سره تر څو په چې دوی ټینګ دي مضبوط دي لکم تاسو سره. فاستقیموا لهم نو تاسو برابر ټینګ ودرېږئ لهم دوی سره. ان الله بېشک الله تعالی چې یحب المتقین مینه کوي د پرهیزګارانو سره. کیف څنګه به وي لوز وإن یظهروا که دوی غالب شي علیکم تاسو باندې لا یرقبوا فیکم دوی لحاظ نه کوي په تاسو کې الا ولا ذمه الا د خپل ولی ولا ذمه او نه د لوز نه د قول. یرزونکم خوشحالي تاسو بافواههم په خپلو خولو باندې وتأبا او انکار کوي قلوبهم د دوی زړونه. واکثرهم او ډېر د دوی نفاسقون نافرمان دي. اشتروا بیات الله دوی اغوستي دي په لوزونو د الله تعالی باندې ثمنا قلیله پیسې لږې ذلیله. وصدون دوی منې کړلي عن سبیلي د لارې د الله تعالی نه خلق. انهم یقینا دوی ساء ډېر بد دی ما هغه څه کانو یعملون چې دوی عمل کوي. لا یرقبو دوی لحاظ نه کوي دوی پروا نه کوي فی مؤمنین د یو مؤمن په باره کې الا د خپل ولی ولا ذمه او نه د لوز او د قول. واولئک او دا کسان چې دي هم المعتدون دا ظالمان دي. فإن تابو که چې دوی توبهګار شو واقاموا الصلاة او منځ صحیح ودرو واتوا الزکات او زکات ورکو فاخوانکم نو دا ستاسو وروڼه دي فی الدین په دین کې. ونفصل الآیات او منګه بیانو په تفصیل سره الآیات آیاتونه لقومنا قوم د پاره یعلمون چې پوهیږي. وإن نکثوا او که چې دوی مات کړو ایمان او خپل قسمونه من بعد عهدهم پس د لوز د دوی نه وطعنوا او دوی عیب لګاو دو عیبونه لګولو فی دینکم ستاسو په دین کې. فقاتلوا نو اوجنئ ائمة الکفر مشران د کفر. انهم یقینا دوی لا ایمان لهم نشه دوی لپاره قسمونه نشه دوی لپاره سلوزونه. لعلهم ینتهون دې پاره چې دوی منشي د خپل شرارت نه. الا خبردار الا تقاتلون تاسو ولې جنگ نه کوئ قومن دا قوم سره نکسو ایمانهم چې هغوی مات کړلی خپل قسمونه. وهم او دوی قص کړلی په خیر ادا کړله بإخراج الرسول په وباسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. وهم او دوی دی کافرانو بدعوکم ړومبېوالی کړلی په تاسو سره اول مرتن په اول ځل. وهم او دوی بدعوکم ړومبېوالی کړلی دوی شروع کړی ده په تاسو باندې اول مرتن په اول ځل باندې. اتخشنو آیا تاسو یریږئ دوی نه. فالله پس الله تعالی چې احق ډېر لایق دی ان تخشوه چې تاسو یره وکئ د هغه نه. ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرونکي. وقاتلوهم جنګ وکئ دوی سره. یعذبهم الله الله به عذاب ورکړي دوی له
بأیدیکم په لاسونو ستاسو باندې ویخزهم او بشرمی دوی الله تعالی وینصرکم امداد بو کې ستاسو علیهم په مقابله د دوی کې ویشفی صدور قوم مؤمنین ویشفی صدور قوم مؤمنین او یخی بکڑی سینی د قوم د مؤمنانو ویشفی او یخی بکی صدور قوم مؤمن شفا بور کی د زړونو د مؤمنانو ته ویذهب او ختم بکی غیظ قلوبهم د دوی د زړونو بړاس ویذهب ختم بکی غیظ قلوبهم د دوی د زړونو غوسه بړاس ویتوب الله او مهربانی به وکړي الله تعالی علامن پاچا باندې یشا چې مرضی شي خوښ شي والله والله تعالی چې علیمون په ذات حکیم حکمتونو والے اما حسبتم تاسو ګمان کوئ ان تترکو چې تاسو پرې خودلې شئ ولما یعلم الله او تر اوسه پورې ندي ښکاره کړي الله تعالی الذین کسان جاهدوا چې جهاد کړل منکم تاسو ولم يتخذوا او نیدی نیولی من دون الله عبید الله نه ولا رسول او نه د رسولنا ولا المؤمنین او نه د مؤمنان ولی جتن پټ رازدار علاوه نور کسان د الله او د رسول او د مؤمنان علاوه نور کسان څوک رازدار ندی نیولی والله الله تعالی چې خبير خبردار دی بما پاس باندې تعاملون چې تاسو عمل کوي ما کان للمشرکین ندی مناسب د مشرکان لپاره نه دی کار د مشرکانو ایامرو چې جوړ کی مساجد الله جمعتون الله تعالی شاهدین چې دوی گواہی کوونکي دي اعلان پسیم په خپل ځانونو باندې بالکفر د کفر اولئک دا کسان حبطت اعمالهم برباد دي عملونه دوی او فنار او پور کې بدوي هم خالدون دو بمشي انما یامر یقینا ابادوی مساجد الله جمعتون الله تعالی من اغسوک من آمن بالله چا چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې ول یوم الاخر پر ورځ رستنی باندې واقام الصلاه او سم کوي منځ وات الزکات او زکات ورکوي ولم يخشون یریږي الا الله مگر یو د الله نه یریږي فاسانو دا نو امید دی اولئک دا کسان ان یکونوا شبا من المهتدین د هدایت مندون کنا اجعلتم تاسو برابر وای سقایت الحاج وبور کول په حاجیانو باندې وبور کول حاجیانو ته وای امارت المسجد الحرام او بادول د جمعات عزتمن کمن پشان د هغه چا امن چې ایمان راوړل بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر پر ورځ رستنی باندې وجاهد جهاد کړل فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې لا یستوون ندی دا برابر اجعلتم ایتاسو ګرځوي سقیت الحاج و بور کول حاجیان ته و امارت المسجد الحرام او بادول د جمعات عزتمن کمن آمن بالله پشان دغه چې ایمان نه وړي په الله باندې پروز رستای باندې وجاهد فی سبیل الله جهاد کړل الله تعالی په لار کې لا استون دا ندی برابر تاسو برابر او خدا برابر ندی ان الله په زبانه والله الله تعالی چې لا يدل قوم الظالمین هدایت نه کوي قوم ظالمان ته الذين کسان آمنوا چې ایمان راوړل وهاجروا هجرت کړل او جادو جهاد کړل فی سبیل الله پر ارض الله تعالی کې به اموال په خپل مالونو سره او انفسهم په خپل ځانونو سره نفسونو سره اعظم ډیر لوی دي دوی درجتن په درجه کې عند الله د الله په نسبانه او اولئک او دا کسان هم الفائزون عمدا کامیاب دي بری مندون کې بریالي یبشرهم مبارکی ور کوي دوی ته الله تعالی ربهم رب دوی برحمت په خپل رحمت سره منه د خپل طرفنا ورزوان او پر زامنګ سره وجنات او په جنتونو لهم دوی لپاره فیها پدې کې نعیم و نعمتونه دي مقیم دا میشوالی خالدین دوبا میشي فیها پدې جنتونو کې بدنه میشا میشا ان الله بشک الله تعالی چې عند دوی الله تعالی سره اجر عظیم اجر ډیر لوی یا ایه الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تتخذوا منسی آباکم پلاران خپل و اخوانکم رون خپل اولیاء دوستان ان استحب الكفر کچې دوی خوخوي کفر لرا کستاسو د پلاران او استاسو درونه دوی کفر خوخي نو دوی سره لا تتخذوا منسی دوی ان استحب الكفر کچې دوی خوخوي کفر علی الایمان په ایمان باندې ومن يتولى موچا چې دوستی وکړه دوی سره منکم استاسونا فولای کدا کسان هم الظالمون دا ظالمان قول ورته وایا
ان کان آباؤکم کچری پلاران ستاسو، ابناکم زامن ستاسو، اخوانکم رونه ستاسو، ازواجکم بیبیان ستاسو، وعشیرتکم او قبیله ستاسو، خاندان ستاسو، واموالون او هغه مالونه اقترفتموها چې تاسو ګټلي وي، وتجارتون او تجارت تخشونه کساده چې تاسو یریږئ د کوټه کېدو د هغې، د ډون کېدو د هغې، د کوټه کېدو د هغې، ومساکنو او ځایونه کورونه ترزونه چې خوښوئ تاسو، احب الیکم که دا ډېر خوښ وي تاسو ته، من الله د الله تعالی نه ورسول او دغه د رسول نه، وجهاد او د جهاد کولو فی سبیل په لار دغه کې، فتربصوا انتظار وکئ حتی تر دې پورې یأتی الله چې را بولي الله تعالی بامرې خپله فیصله، والله الله تعالی چې لا یهدی القوم الفاسقین هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته. لقد نصرکم الله یقینا الله تعالی امداد کړی ستاسو فی مواطن کثیره په ډېرو ځایونو کې، ویوم حنین او پر ورځ د حنین کې، اذ اعجبتکم کله چې په حیرانتیا کې واچولې تاسو لره، کثرتکم ډېروالی ستاسو، اذ اعجبتکم کله چې خوند درکړه تاسو لره، کثرتکم زیاتوالی ستاسو، فلم تغنی عنکم نو بچ نه کړل ستاسو نه شیئا هېڅ یو څیز، ډېروالی ستاسو، وضاقت علیکم الارض او تنګه شو په تاسو باندې ځمکه، بما رحبت سره د ارتوالینا، ثم ولیتم بیا شوی تاسو مدبرین شاګرځونکي، ثم انزل الله بیا الله تعالی راولېږله سکینته آرام تسلی خپله علی رسول په خپل پیغمبر باندې، وعلی المؤمنین په مؤمنانو باندې، وانزل او راویلېږه جنودن لښکر لم تروها چې تاسو نه لیدل، راویلېږه لښکر د ملایکو لم تروها چې تاسو نه لیدل، وعذب الذین عذاب ورکا کسان ته کفرو چې کافرانو، ذالک جزاء الکافرین او دا بدله د کافرانو ده، ثم یتوب الله بیا الله تعالی مهرباني وکړه من بعدی پس د دینا، من بعد ذلک پس د دې تختیدلو ستاسو نه، علی من یشاء پاچا باندې چې خوښه شوه، والله الله تعالی چې غفور رحیم بخونکی مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو انما المشرکون یقینا مشرکان د شرک خاوندان، نجسن پلیت تی، فلا یقربوا المسجد الحرام دو منزدې پرېږدئ جماعت عزت منته، نه دي نزدې کېږي دوی، فلا یقربو نه دي نزدې کېږي دا مشرکان المسجد الحرام جماعت عزت منته، بعد عامهم هذا پس د دې کال نه، وان خفتم عایة که چې تاسو یریږئ د فقر نه، فسوف یغنیکم الله نو زه چې غنیان بکی، زه چې مالدار بکی تاسو الله تعالی من فضل د خپل فضل نه، ان شاء کرزایش، ان الله بشک الله تعالی چې علیم حکیم پوه ذات ته حکمتونو والے، قاتل المشرکین جنگو قیدا کسان سره، قاتل الذین جنگو قیدا کسان سره لا یؤمن بالله چې ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې، ولا بالیوم الاخر او نه پر ورځ رستنی باندې، نه پر ورځ رستنی باندې، ولا یحرمون او نه حراموي ما هغه حرم الله چې الله تعالی حرام کړلی، ورسول او دغه رسول چې الله رسول سره حرام کړلی هغې ته حرام نه وي، ولا یدینون دین الحق او نه قبلوي دین رښتونه، ولا یدینون او دین نه قبلوي دین الحق رښتونه دین، من الذین دا کسان نه اوتو الکتاب چې ورته کتاب ورکړی شوی لکه یهود نصارا، حتی تر دې پورې یوتو الجزیه چې ورکړي دوی جزیه ټکس، عن یدین په خپل لاس سره، وهم صاغرون او دوی ذلیله، وقالت الیهود والیهودیان عزیر ابن الله عزیر زوی د الله دی، وقالت النصارى وی نصارى عیسایان المسیح ابن الله عیسی علیہ السلام د الله زوی دی، ذالک قولهم دا د دوی خبرې دی، بافواههم په خلو د دوی، دا صرف د دوی د خلو خبرې دی، اسی فضل بکواس کوي، نه عزیر علیہ السلام د الله زوی دی او نه عیسی علیہ السلام د الله زوی دی، یزایون دو یو شان کوي قول الذین خبره، یزاهئون قول الذین مشابهت کوي د خبرو، الذین دا کسان سره کفر چې کافران دي، من قبل مخکې دوی نه، قاتلهم الله لعنت کړل الله تعالی په دوی باندې، یا قاتلهم الله لعنت دیو کې الله تعالی په دوی باندې، تبادی کې الله تعالی دوی، انا یوفکون چرته دوی واپس کېدی شي، انا یوفکون سرنګې ګرځولی شي دوی د حق نه، دوی څنګه اړولی شي د حق نه، اتخذوا احبارهم دوی نیولي خپل مولیان، ورهبان او خپل پیران، اربابا حاکمان د حلال او د حرامو،
من دون الله اربابا خدایان حاکمان من دون الله بيد الله نه والمسيح ابن مریم او نیولې د عیسی علیہ السلام زوی د مریم وما امروا او حکم نو شوی دوی ته الا مگر د دې خبره حکم شوی لیعبدوا چې دوی عبادت وکي الها واحده د یو حاجت روا د یو معبود لا اله الا هو نشه حقدار د بندګۍ مگر سی دغه یو الله دی سبحان او پاک د الله تعالی عما اسنه یشرکون چې دو سره شریکان ګرځي یریدون دو اراده کوي ان یطفئوا چې دو مړکی نور الله رڼا د الله تعالی بافواههم بخپل خلو باندې ويأب الله انکار کوي الله تعالی الا مگر دا چې یتم نوره چې پوره کی رڼا خپل ولو کرہ الکافرون اگر چې بدګنی کافران هو الذی الله تعالی ذات ارسل رسوله چې لګی د خپل پیغمبر بالهدى په هدایت سره و دین الحق او پرشتنی دین سره لیظهروا دیر پات چې غالب کی ضرور کی دا دین علی الدین کله په ټولو دینونو باندې ولو کر المشرکون اگر چې بدګنی مشرکان یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو ان کثیرا من الاحبار یکرن ډیر د مولیانو نا ور رهبان او ډیر د ملنګانو نا پیرانو نا لا یاکلون خامخاخری اموال الناس مالنا د خلقو بالباطل پناه کا ويسدون عن سبيل الله منکوی خلق دلاری دلانا والذین آکسان یکنزون الذهب چه جمع کوي سپینزر والفضه او سرزر والذهب سرزر والفضه او سپینزر ولا ينفقونها او نخرچ کوي فی سبیل الله پلا د الله تعالی کې بشرهم زیر ورکدوی تبی عذاب علیم پس عذاب سرا یوم یحما علیها کلچی گرمول بشی علیها یوم یحما کل بچی گرمول شی اغپ فنار پور کے یوم پا غرض یحما چی گرمول بشی علیها اغا فی نار جہنم پور د جہنم دا سرزر دا سپینزر فتوکوانو دا غلی بشی بها پدی سرا جباہهم تندی ددوی تندی ددوی یا جباہهم مخون ددوی و جنوبهم او ڈڑی ددوی و ظهورهم او شاگان ددوی او دو تبویلشی هازا ما کنستم دا اغسیز دے چې تاسو جمع کړی دی لانفسکم د خپل ځان د پاره فذوقوا نو سکای ما کنتم تکنزون هغه چې تاسو جمع کول ان عدت الشهور یقینا شمار د میاشتو عند الله د الله په نسبانه 12 شهرا 12 میاشتې دي فی کتاب الله د الله تعالی په کتاب کې یوم خلق السماوات والارض وکم ورځ چې پیدا کړی الله تعالی اسمان او زمکا منها داغینا 4 حرم سلور میاش عزت منی دی ذالک الدین القیم دا دین دے برابر نیک کلک فلا تظلموا فیہن ظلم مکوی پدے کے انفسکم پخپل زان بانے وقاتل المشرکین و جنگ کوئی مشرکانو سرا کافتن پورا پورا ٹول کما یقاتلونکم کافة لکه څنګه چې دوی جنگیږي تاسو سره پورا ټول وعالم پوښ ان لا بشک الله تعالی چې مال متقین سره د متقیان نه دی انما النسیء یقینا رستواله کول زیادتن یقینا رستی کول د حرمت د میاشتو زیادتن ډیرواله دی فل کفر په کفر کې انما النسیء یقینا رستو کول د حرمت د میاشتو زیادتن ډیرواله دی فل کفر په کفر کې یذل به الذین چې گمراه کولې شي په دې سره الذین کسان کفر چې کافران دي یحلونه چې هغه حلالوي عامن یو کال ويحرمونه او حراموي عامن بلکال یحلونه حلالوی یومیاش عامن یوکال ویحرمونه حراموی یومیاش
عامن بلکال لیواتیو دی پا چې دوی پورا کی شمار عدتا شمار ما داغ حرم الله چې الله تعالی حرام کړلی ويحلون دوی حلالوی ما غس حرم الله چې الله تعالی حرام کړلی زین خسته کړی شي لهم دوی ته سوء اعمالهم بدمون دوی والله لا يهدي القوم الكافرين الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافرانو ته یا ایها الذین آمنوا مؤمنان ما لكم سشودی تاسو لا اذا قیل لكم کله چې ویل شي تاسو ته انفرو چلاړ شي وځي هی سبیل الله پلار د الله تعالی کې جهاد د پاره اساقلتم نو تاسو ځان ارتاو کوي یا تاسو درانه شي الى الارض زمګه طرف ته ارزیتم بالحیات الدنیا آیا تاسو خوشاله په دنیاوی ژوند باندې من الاخرت په بدله د آخرت فما متاع الحیات الدنیا نو سامان د دنیاوی ژوند فی الاخرت په بدله د آخرت کې الا قلیل مگر لګ دے فما متاع الحیات الدنیا نو نه ده ژوند د دنیا یا سامان د دنیا فی الاخرت په بدل آخرت کی الا قلیل مگر لگ دے الا تنفرو کنوزی تاسو یعذبکم عذابا علیما عذاب بدر کی تاسو عذاب ډیر سخت واستبدل قوما غیرکم او په بدل کی براولی بل قوم غیرکم تاسو نه علاوه تاسو نه خطا ولا تزروا تاسو با نقصان نشر سوله غویتا قوم تا شیئا معمولی والله علی کل شیء قدیر الله پر شی باندې قدرت ور دی الا تنصروا کتاسو امدادونو کو فقد نصره الله یقینا الله تعالی امداد کړو د دې پیغمبر اذ اخرجه الذين کله چو باس دلرک الذين کسانو کفر چ کافرانو ثانی اسنین دویم د دوونا اذ هما فی الغار کله چو دا دوال په غار کې ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام اذ یقولو کله چو ویلې صاحب خپل مرګریتا لا تازن مخبګېګا ان الله بیشک الله تعالی چې بانا زمون سره دی فانزل الله ان الله تعالی راولېګو سکینته تسلی خپل آرام خپل علیه په دبانه وایده او دی مضبوط کو دی امداد کو بجنودین په داس لخ کرو سره لم تروها چې تاسو نه لیدل وجعل کلمت الذین او کړای وې ګرځولا کلمه د یا خبره د هغه کسانو کفر چې کافرانو وسفلا لاندې ذلیلا وکلمت الله او خبر د الله تعالی چې هي العلیا هغه خود دوچتا والله عزیز حکیم الله تعالی دې زبردست او حکمتونه والا انفروز خفافا وثقالا اوزای خفافا کسپک وثقالا او قدرانه وجاهدوا جهاد کوي باموالکم په خپل مالونو سره وانفسکم په خپل نفسونو سره فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې ذالکم خیر لکم دا خبره غوره ده ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ لو کان عرضا قریبا کچری وې سامان نږدې وسفرا قاصدا او سفر معمولی لتبعوک نو دوی به خامخا خبره منلې وې ستا ولكن بعدت لیکن لری شوی دی علیهم دوی ته شقه سفر وسيحلفون بالله او زده چې دوی به قسمونه کوي په الله تعالی باندې وسيحلفون بالله او زرد چې دوی به قسمونه کوي په الله تعالی باندې لو استطاعنا که زمونږه طاقت وې لخرجنا نو موږ به خامخا وتلې وې معکم ستاسو په مرګرتیا کې یهلکون انفسهم دوی خپل ځان هلاکوي والله یعلم والله پوهیږي انهم لکاذبون یقینا دا منافقان دا لکاذبون خامخا دروغ وای دروغجن دي عفا الله عنک الله تا معاف کی عفا الله عنک الله دې وبخا الله دې توبخي لما زنت لهم تاول اجازت کړل دوی ته حتا تر دې پوره یتبین لک چخکار شتا تا الذين کسان صدقو چرشتنی دی وطالم الکاذبین او تو او په جنې دروغجن لا یستاذنک الذین اجازت نه غواړي ستان الذین کسان یؤمنون بالله چې ایمان نوړي په الله تعالی باندې او یوم الاخر پروز د آخرت باندې پروز د قیامت رستنی باندې ایو جاهدوا باموالهم دا چې دوی جهاد کوي په خپل مالونو سره وان پسې په خپل نفسونو سره والله الله تعالی علیم بالمتقین
خبردار دے په متقیانو باندې. انما یستاذنک الذین یقینا اجازت غواړي ستانه الذین کسان لا یؤمنون بالله چې ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پر ورځ وروستنۍ باندې ورتابت قلوبهم په شک کې پرېوتلي قلوبهم زړونه د دوی فهم فی ریب نو دوی په خپل شک کې ترددون ګډوډ دي حیران دي. ولو ارادوا الخروج او که دوی اراده کړو د وتلو لاعدوا له نو خامخا دوی به تیار کړی وی د دې له د وتلو دپاره عدتن څه تیارې سامان ولکن کرہ الله لیکن بد گنی اللہ تعالی انبعاثهم پورته کېدل د دوی فثبتهم نو دوی منع کړلي وقیلا او ویل شو اقعدوا کښېنئ مال قاعدین سره د کېناستونکو نه یعنې په کورونو کې د ښځو سره کېنئ د کېناستونکو سره کېنئ مزه جهاد لو خرجوا فیکم کچرې دوی وتلی وی فیکم په تاسو کې ما زادوکم دوی به نه زیات کړی تاسو لا الا خبرا سوا د نقصان نه ولا اوزعو او دو بخامخه زغلولی وی خلالکم ستاسو په منځ کې یبغونکم الفتنه چې لټول به فساد ولا اوزعو خلالکم او خامخه زغلولی بیو خلالکم ستاسو په منځ کې یبغونکم الفتنه یعنی د جاسوسۍ دپاره به ستاسو په منځ کې به دا به زغلیدل ګرځېدل به یبغونکم او لټو به ستاسو لپاره الفتنه ته فساد فتنه لاوزو خامخه منډې به یې وهلی وی خلالکم په منځ ستاسو کې د چغلۍ دپاره یبغونکم چې لټوي دوی په تاسو کې الفتنه ته اختلاف فتنه وفیکم او په تاسو کې سماعون جاسوسان دي لهم د دوی دپاره والله الله تعالی چې علیم خبردار دی بالظالمین په حالت د ظالمانو باندې لقد ابتغوا الفتنه یقینا دوی لټول فتنه یا یقینا دوی تلاش کړل طلب کړی دی لټولی دی الفتنه د روانه فساد فتنه من قبل د مخکینه وقلبوا لك الامور او دوی جوړ کړي ستا ته الامور کارونه وقلبوا لك الامور او اړوي دو اړولی راړولی دي لکه تا ته الامور کارونه چلونه یعنی تا ته چلونه جوړ کړي دي وقلبوا او اړولی راړولی دي لکه تا ته الامور چلونه کارونه حتی تر دې پورې جاء الحق وچراغ حق وظهر امر الله او سرګن شو حکم د الله تعالی وهم کارهون او دوی بد ګڼونکي دي دوی بد ګڼلو ومنهم او زید دون من هغه څوک یقولو چې وایي ائذن لي ما ته اجازت راکا ولا تفتني او ما ګمراه کوه ما په فتنه کې ما چوه الله خبردار فی الفتنه دوی په فتنه کې سقطو ارتاو شوي دي غورځېدلي دي وان جهنم یقینا جهنم چې لمحیطه خامخا ګیرون کې بالکافرین کافرانو لا ان تصبک حسنه کچره ورسیږي تا ته خوشحالي تسوهم نه دوی خفه کوي وان تصبک او کچره ورسیږي تا ته مصیبت تکلیف یقول دوی وی قد اخذنا یقینا سنبال کړی دی منګه امرنا خپل کار من قبل د مخکینه پخوانه ویتولوا دوی واپس شي وهم فرحون دوی خوشحالیږي قل ورته وایه لن یصیبنا هېڅکله نه رسیږي موږ ته الا ما مگر هغه څیز رسیږي کتب الله لنا چې الله مقرر کړلی زموږ دپاره هو مولانا دغه الله زموږ مولا دی دوست دی والله یو خاص په الله تعالی باندې فلیتوکل المؤمنون پکار دی چې ځان وسپاري مؤمنان قل ورته وایه هل تربصون بنا چې انتظار نه کوئ تاسو په موږ باندې الا احدى الحسنین مگر په دوو خوشحالو کې د یوې په دو خوشحالو کې دی وي ونحن موږ نتربص انتظار کوو بکم تاسو باندې ان یصیبکم الله چې وبرسوي تاسو ته الله تعالی بعذاب عذاب من عند د خپل طرف نه او بأیدینا یا په لاسونو زمونږه فتربصون انتظار کوئ انا معکم یقینا موږ ستاسو سره متربصون انتظار کوونکي یو قل ورته وایه انفقوا خرچه کوئ
طوعا په خوشاله سره او کرانیا په ناچارۍ په خفګان سره لن یتقبل منکم هیڅ کله به قبول نشي منکم ستاسونا انکم کنتم قوما فاسقین یقینا تاسو قوم نافرمانه وما منعهم او ندی منع کړي دوی لره ان تقبل منهم دا چې قبول کړی شي د دوی نه نفقاتهم خیراتونه د دوی الا انهم مگر دوی کفروا بالله دوی کفر کړل په الله تعالی باندې او برسولی او پر رسول الله باندې ولا یاتون الصلاة او نه کوي منځ یا ناراضي مستا الا وهم کسالا مگر وی دوی سست ولا ينفقون دوی خرچ نه کوي الا وهم کارهون مگر دوی بدګنی ولا توجبک نه خوند در نه کی تعالی را په تعجب کې دیوانه چې تعالی را حیران دي کی تعالی را مالهم مال نه دوی ولا اولادهم نه اولادونه دوی انما يريد الله یقینا غواړي الله تعالی ليعذبهم چې عذاب ورکې دوی له بها په دې سره فی الحیات الدنیا په دنیاوی ژوند کې وتزهق انفسهم او وزي روحونه د دوی وزي ساګانې د دوی وهم کافرون وی دوی کافر ويحلفون بالله دوی قسمونه کوي په الله تعالی باندې انهم یقینا دوی لمنکم هم خاص تاسو دي وما هم او ني دوی منکم تاسو نه ولکنهم لیکن دوی قوم داس قوم نه يفرقون چې یریږي تاسو نه لو یجدون ملجا کچه دوی مندله ملجا ان زید پنا او مغارات یاسمسته ګوره کنه ګوره یاسمسته او مدخلن یا زیدنن وتلو لولو خامخا دوی بورته تللی وی الیه هغې ته وهم یجمهون او دوی به منډې وهلې ومنهم او ځین د دوی نه من هغه څوک دی یلمزو که چې عیب لګوي په تا باندې فی صدقاتې په خیراتونو کې فین اوتو نو که ورکړی شي دوی ته منها د هغې نه رضو نو دو خوشحالیږي وان لم یوتو او که چرې ورنه کړی شي دوی ته منها د هغې نه اذا هم یسخطون نو دغه وخت کې دوی بیا خفه کېږي ولو انهم او که چې دوی رضو دوی رضا شوي وي ما په هغه څیز باندې آتاهم الله چې ورکړلی الله تعالی دوی ته ورسول او دغه رسول وقالو دوی ویلې وی حسبنا الله چې پوره دی زموږ لپاره الله تعالی سیوتین الله زه د چې رابکي الله تعالی موږ ته من فضل د خپل فضل نه ورسول او دغه رسول انا الی الله راغبون یقینا موږ خاص الله طرف ته شوق کون کیو رغبت کون کیو یا انا الی الله راغبون موږ صرف الله غواړو انما الصدقات یقینا زکاتنا للفقراء حق د فقیرانو دے غریبانو حق د فقیرانو دے مفلسان والمساکین غریبانو دے والعاملین او د کار کوونکو د زکات دے علیها پاغه باندې والمؤلفه قلوبهم او د زړه خوشاله کړي شو دے والمؤلفه قلوبهم او د زړه خوشاله کړي شو دے وفي الرقاب او پزادولو د سټونو کې والغارمین او د قرضدارو دے وفي سبيل الله او پلار د الله تعالی کې وابن السبيل او د مسافر حق دے فریضتنا لازم دے من الله د الله طرفنا والله الله تعالی چې علیم حکیم پوزات او حکمت والے ومنهم او زین د دوینا الذين کسان دي يؤذون النبي چې دوی تکلیف ور کوي پیغمبر ته ويقولون دوی وای هو اذن چې دا غوږ دی دا غوږ دی نه دا چا خبره وي قل ورته وای اذن خیر لكم چې غوږ د خیر ستاسو دی لکم ستاسو لپاره یؤمن بالله یقین کوي په الله تعالی باندې ایمان اوري په الله تعالی باندې و یؤمن للمؤمنین او خبره منی د مؤمنانو ورحمت للذین آمنوا منکم او مهربانی دا د هغه کسان د لپاره امر چې مؤمنان دي منکم ستاسو نه والذین کسان یؤذون رسول الله چې تکلیف ورکوي د الله پیغمبر ته لهم دوی لپاره عذاب علیم عذاب دی سخت یحلفون دوی قسمونه کوي بالله په الله تعالی باندې لکم تاسو ته لیرزقکم دی په چې تاسو خوشاله کی والله الله تعالی چې او رسول او دغه رسول هغه کو ډیر زیات لایق دي ډیر زیات حقدار دي ان یرزو چغوي رضا کړی شي چې دوی هغه رضا کی ان کانوا مؤمنین کوي دوی مؤمنان علم یعلمو ایدونه پویږي انه چې یقینا شاندار من یحادد الله چې خلاف وکړ د الله تعالی او رسول او دغه رسول فان له بشک در پر نار جهنم اور د جهنم نه خالدن فی همیشه په دې کې ذالک الخزي العظیم دا شرم وللوی
یحذر المنافقون او دی یریږي منافقان ان د خبرنا تنزل علیهم چې نازل بشي علیهم په دوی باندې سورۃ یو سورۃ تنبئهم چې خبر ورکړي دوی ته بما پاس باندې فی قلوبهم چې دوی په زړونو کې دي. قل ورته وای استازیو ټوکې کوي ان الله بشک الله تعالی چې مخرج خکارا کون کړي ما غصب تحذرون چې تاسو ته نه یره کوي. ولا ان سالتهم او که ته پوښتنه وکړي دوی نه تپوسو کې دوی نه لا یقولون خامخا دوی بوي انما كنا نخوض یقینا من خبره ترې کولې ونلعب او د زړم خوشاله انما كنا نخوض یقینا من خبره ترې کولې ونلعب او مشغولام کوله د زړم خوشاله. قل ورته وای بالله آیت الله تعالی پوره وایاتی او دغه د آیاتونو پوره ورسول او دغه د رسول پوره کنتم تستهزئون تاسو ټوکی کوي لا تعتذروا عذرونه مکوي بانه مکوي قد کفرتم یقینا تاسو کفر کړل بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه ان فوق چره منګه معفی کو ان طائفتن یوډلتا منکم تاسو نه نعذب عذاب ورکو طائفتن بلډلتا بیان زکه چې دوی کانو مجرمین دوی مجرمانو المنافقون منافقان سړي والمنافقات او منافقان خزي بعضهم زين د دوی نه بهم بعضین د زنو نورو ندی زین د دوی نه د زنو نورو ندی یامرون حکم کوي بالمنکر په نارواو باندې حکم کوي په نارواو وینهون منی کوي عن المعروف د نیکاینا ويقبضون ايديهم او بندوي دوی لاسونه خپل نس الله دو ير کړل الله تعالی فنسون الله تعالی بده ير کی الله به پری دي ان المنافقین یقینا المنافقان چې دي هم الفاسقون دوی نافرمان دي. وعد الله المنافقین وعد کړل الله تعالی د منافقانو سره سره والمنافقات منافقانو خو سره والکفار د کافرانو سره نار جهنم دور د جهنم خالدین فیها همیشه په دې کې هي حسبهم دا پوره دی دوی لپاره دا جهنم حسبهم پوره دوی لپاره ولعنهم الله لعنت کړل الله تعالی په دوی باندې یا لعنهم الله لعنت دیو کې الله تعالی په دوی باندې دوه معنی دي لعنت کړی دی الله تعالی په دوی یا لعنت دیو کې الله تعالی په دوی باندې ولهم عذاب الیم مقیم دوی لپاره عذاب دی د همیشوالی کلذین پشان داغه خلقو من قبلکم جدا سن بخاو کانو اشد منکم ډیر زیات سخت تاسو نه قوت په طاقت کې واکثر اموال او زیاتو په مالونو کې او اولادونه په اولادونو کې فاستمتعوا پس دوی فائدہ واغستا به خلاقهم د خپل برخه د خپل حصے فاستمتعتم نو تاسو فائدہ واغستا به خلاقکم په خپل برخه سره په خپل حصے سره کما استمتع الذين لك څنګه چې فائدہ غسته والذین کسانو من قبلکم چې تاسو نه پوخاو به خلاقهم د خپل برخه سره او خستم او تاسو باس کوي خبرې کوي او خستم تاسو ورنوزه په باس کې په خبرو کې کلذي پشان دا خلکو خازو چغوي ننوتلیو په خبرو کې په غلطو خبرو کې اولئک دا کسان حبطت برباد شوی دي اعمالهم عمل نه ده په دنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې اولئک دا کسان هم الخاسرون دا برباد دي. علم یاتم عین دراغلو تا نبأ الذین خبر دا کسانو من قبل چې دونه پخاو قوم نوح قوم نوح علیہ السلام وعاد وثمود او دا عادیانو سمودیانو وقوم ابراهیم او قوم ابراهیم علیہ السلام واصحاب مدین او د مدین د خلقو والمؤتفقات او دغه ولټکړې شو کولو اتتهم رسولم راغلی دوی ته رسولان د دوی بالبینات په صفا حکمونو سره په صفا دلایل سره یا اتتهم راوړي دوی ته رسولم پیغمبران دوی بالبینات صفا حکمونه فما کان الله نو الله تعالی یظلمهم چې ظلم کړي په دوی باندې ولکن کانوا لیکن دوی انفسهم په خپل نفسونو باندې یظلمون چې ظلم وکاو والمؤمنون مؤمنان سړي والمؤمنات مؤمنان خزي بعضهم زین د دوی اولیاء دوستان دی بعضین د زنو یامرون حکم کوي بالمعروف پنه کسرا وینهون عن المنکر عن المنکر د بدینا ويقيمون الصلاه وسم کوي منذ نیغو درې منځ لرا
ويؤتون الزکات ورکوي زکات ويطيعون الله دوی حکم مني الله تعالی او رسول او دغه رسول اولئک دا کسان سيرهم الله زړه چې الله تعالی با مهربانيو کې بده باندې ان الله بشک الله تعالی چې عزیز حکیم زور اور د حکمتونه والے وعد الله المؤمنین الله تعالی وعده کړل د مؤمنانو سره والمؤمنات او مؤمنانو خود سره جنات د باغونو جنتونو تجری چې بهږي با من تحت الانهار دغه دلانې نهرونه ولی خالدین فیها همیشه پدې کې او مساکن او زید اوسېدو دې طیبتن مزیدار فی جنات عدن په باغونو دا میشوالی کې ورضوان او رضامندګي ده من الله د الله طرف نه اکبر لویا ذالک هو الفوز العظیم دا ډېره لویه کامیابی ده یا ایها النبی نبی جاهد الکفار جهاد کو د کافرانو سره والمنافقین د منافقانو سره وغلو سختی کو علیهم په دې باندې ومأواهم جهنم زید وی جهنم دی وبئس المصیر او ډېر بد ځای د ورګرځېدو یحلفون دې قسمونه کوي بالله په الله تعالی باندې ما قالو چې دوی سن دی ویلي ولقد قالوا یقینا دوی ویلي دي کلمت الکفر خبر د کفر وکفر دو کافر شوی دي بعد اسلام رسول اسلام خپلنا وهم دوی قصد کړل اراده کړل بما پاغس سره لم ینالو چې دوی نه دي حاصل کړي وما نقموا دوی عیب نه لګي الا مگر دا عیب لګي ان اغناهم الله دا چې غنیان کې الله تعالی دوی لرا وما نقموا او دا عیب نه غني الا ان مگر دا چې اغناهم الله چې غنیان کې الله تعالی دوی لرا مالدار کې الله تعالی دوی لرا ورسول او دغه رسول من فضل د خپل فضلنا وان يتوبوا کچې دوی توبګار شو یکو خیر الله دا دوی لپاره غوړه ده وان يتولوا او کچې دوی مخ واړو يعذبهم الله تعالی عذاب ورکوي ته عذاب علی من عذاب سخو فی الدنیا والآخرة په دنیا او په آخرت کې وما لهم فی الارض نشه دوی لپاره په ځما کې من ولین څوک دوست ولا نصير او نه څوک امداد کوونکې ومنهم او ځینې د دوی نه من هغه څوک چې عهد الله چې له ذکر الله تعالی سره لئن اتانا کچره منګ الله تعالی راک من فضل د خپل فضلنا لنصدقن خامخ به خیرات کو ولنکونن خامخ بشو من الصالحین د نیکانو خلقونه فلما آتاهم هر کله چې ورکړه الله تعالی دوی ته من فضل د خپل فضلنا بخلوا به نو دوی په شمتیا وکړه بخل وکړه وتولوا دوی واپس شو وهم مورزون او دوی مخړونکي فعاقبهم نو بدله ورکړه الله تعالی دوی ته نفاقا د منافقای د دوی فی قلوبهم د دوی پزونو کې نفاقا د منافقت فعاقبهم نو الله تعالی دوی انجام کو نفاقا د منافقت فی قلوبهم د دوی پزونو کې یا فعاقبهم الله تعالی راوس منافقت فی قلوبهم د پزنو کې فعاقبهم فسرست راوس الله تعالی په دوی پسې نفاقا منافقت فی قلوبهم د پزنو کې الی یوم یلقونه دا غروزه پوری یلقونه چې دوی به ملایوږي د الله تعالی سره بما پاغس سره اخلف الله چې دوی خلاف کړل د الله تعالی اخلف الله خلاف کړل د الله تعالی ما د هغه څه وعدوه چې دوی سره وعده کړو بما كانوا یکذبون ځکه چې دوی دروغ ویل علم یعلم وایدونی پویږي ان الله بشک الله تعالی چې یعلم پویږي سرم د دوی په پټو باندې ورجواهم د دوی په جرګو باندې ون الله بشک الله تعالی چې علام الغیوب پویدون کړي په غیب باندې الله په غیب پویدون کړي الذين كسان يلمزون چې عیب لګي المتطوعين پر رغبت کوونکو باندې په شوق لرونکو باندې من المؤمنین د مؤمنانو نه المتطوعين اگر رغبت کوونکو باندې عیب لګي من المؤمنین د مؤمنانو نه یا المتطوعين اگر چې په خوخه باندې ورکي خیراتونه من المؤمنین د مؤمنانو نه په صدقات په صدقو کې په خیراتونو کې والذین وکسان لا یجدون چاغوی نمومی الا جهدهم مگر خپل کوشش مگر خپل مزدوری فیسخرون نو دا منافقان ټوکی کوي مذاق کوي منهم د دوی پورې سخر الله منهم الله به ټوکیو کې د دوی پورې یا سخر الله منهم الله بدله د ټوک ورکړل دوی لرا ولهم دوی لپاره عذاب علیم عذاب دې سخت استغفر لهم
کته بهنه غواړي د دې منافقان دپاره، او لا تستغفر لهم یا بهنه نه غواړي د منافقان دپاره، ان تستغفر لهم کته بهنه غواړي د دې منافقان دپاره 70 مرة او یا ځلې، فلن یغفر الله لهم هیڅکله به الله تعالی معاف نه کړي دوی. ذالک دا ځکه بانهم کفروا بالله، ځکه چې دوی کفر کړل په الله تعالی باندې ورسول او دغه په رسول باندې. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله تعالی خونه نه کوي، هدایت نه کوي قوم فاسقان ته. فرح المخلفون، دوی خوشاله دي المخلفون په پاتې شو باندې، وروستو پاتې شوي، بمقدم په کېناستلو د هغوی باندې، خلاف رسول الله په خلاف د رسول الله نه، په خلاف کولو د پیغمبر نه. فرح المخلفون خوشاله دي المخلفون پاتې شوي، بمقدم په کېناستلو خپلو باندې، خلاف رسول الله خلاف د رسول الله نه، خلاف رسول الله د رسول الله نه خلاف کول. وکرهو دوی بد ګڼلي ان یجاهدوا چې دوی جهادو کی، وکرهو او دوی بد ګڼلي دي ان یجاهدوا چې دوی جهادو کی، باموال په خپلو مالونو سره، وانفسهم په خپل نفسونو سره، فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې، په لار د الله تعالی کې. وقالو دوی ویلي، وقالو دوی وی لا تنفروا مزئ فی الحر په ګرمۍ کې، قل ورته وایه نارو جهنم اور د جهنم چې اشد حر ډېر زیات ګرم دی. لو کانوا یفقهون ارمان دی که دوی پوه دی. فلیضحکوا قلیلا پس دوی دې وخاندي لږ، ولیبکوا دې جاړي کثیرا ډېر، فلیضحکوا دې خاندي قلیلا لږ، ولیبکوا دې جاړي کثیرا ډېره زمانه. جزاء دا بدله ده بما کانوا یکسبون، هغه چې دوی ګټه کوي، هغه چې دوی کسب کوي. فإن رجعك الله کچره ته واپس کړ الله تعالی، فإن رجعك الله کچره واپس کړ تعالی الله تعالی الی طائفتن دغه منافقانو ډلې ته منهم د دوی نه، فاستأذنوک للخروج دوی اجازت غواړي ستا د وتلو دپاره. وقل ورته وایه لن تخرجوا هېڅکله موځئ معیه زما سره ابدا چرې هم، ولن تقاتلوا هېڅکله جنګ مه کوئ معیه زما سره عدوان د دشمن سره، معیه زما په مرګرتیا کې عدوان د دشمن سره. انکم رضیتم یقینا تاسو خوشحاله شوي بالقعود په کېناستلو باندې، اولا مرتن اول ځل، فقعدوا نو کښېنئ مع الخالفین د رستو پاتې کېدونکو نه، ولا تصلي على احد او جنازه مه کوه په هېڅ یو کس باندې منهم د دوی نه ماته چې مړ شي ابدا هېڅکله، ولا تقم على قبري مه ودرېږه د هغه په قبر باندې دعا دپاره. انهم کفروا بالله یقینا دوی کفر کړلی په الله تعالی باندې ورسوله او دغه د رسول نه، وماتو دوی مړه شوي دي وهم فاسقون او دی دوی نافرمانه. ولا تعجبک خوند در نه کي تاله را، مزه دې در نه کي تاله را، تعجب دی په تعجب کې دوانه چې تاله را په حیرانتیا کې، اموالهم مالونه د دې منافقانو، واولادهم اولادونه د منافقانو. انما یرید الله یقینا غواړي الله تعالی ان يعذبهم بها چې عذاب ورکړي الله تعالی دوی ته بها په دې مالونو اولادونو سره، په دنیا په دنیا، وتزهق انفسهم او وزي روحونه د دوی، وهم کافرون او دوی کافر. واذا انزلت سوره هر کله چې نازل کړي شي یو سوره ان امنوا بالله چې ایمان اورئ تاسو په الله تعالی باندې، وجاهدوا جهاد کوي مع رسول د پیغمبر په مرګتیا کې، استاذنک اجازت غواړي ستانه، اولو توله خاوندان د مالداران منهم د دوینا، وقالوا وای دې زرنا منګه پرېدا نکم مع القائدین چې منګه شودو د کېناستونکو نه، ورزو دوی خوشاله شو بان په دې خبر باندې یکون چې دوی شي مال خواله په درستو پاتې کېدونکو نه، وطبع او مهر والے شوی دی علی قلوبهم دوی په زړونو باندې، وهم لا یفقهون دوی نه پوهېږي. لکن الرسول لیکن پیغمبر، والذین وکسان امنوا چې ایمان راوړل ماحود د په امرګرتیا کې، جهادو جهاد کړل بیا موانه په خپلو مالونو سره، وانفسهم په خپلو نفسونو سره. واولئک او دا کسان لهم الخيرات دوی لپاره خوشحالي ده، واولئک او دا کسان هم المفلحون دوی کامیاب دي. اعد الله لهم الله تعالی تیار کړل دوی لپاره جناتین باغونه جنتونه تجری چې بهیږي من تحتها الانهار دغه دلاندې ولې نهرونه، خالدین فیها همیشه به دې کې. ذالک الفوز العظیم دا ډېره لویه کامیابي ده. جال معذرونه رال عذر غوښتونکي
جال معذرون رال بانا کون کی عذر پیش کون کی بانا کون کی من العراب د باندچانونا د باندو خلقونا لیؤذن لهم چې رخصت میلاو شي دوی ته چې اجازت وکړي شي دوی ته وقاد الذين او دو ناشوي دي وقعد الذين او کیناستل الذين کسان کذب الله چې دروغ ویلي په الله تعالی او رسول او دغه پر رسول الله ته او دغه رسول ته سيصيب الذين زد چې وبرسيږي کسان ته کفر چې کافران دي منهم د دوینه عذاب علیم عذاب سخت ليس على الضعفاء نشته په کمزورو باندې ولا على المرضى او نه په ناجوړو باندې بیمارانو باندې ولا على الذين او نه پاک کسانو باندې لا یجدون چې دوی نمومي ما اغسز ينفقون چې خرچ کی حرجن سو ګنا پینشته حرجن برد د لیس سره لګي د آیات د شروعنا ليس حرج على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج سو ګنا اذا نسهو لله کله چې دوی خیر لټي د الله لپاره ورسول او دغه رسول لپاره مال المحسنین نشته په نیکانو باندې من سبیل س ګنا س ملامت س ګراما والله الله تعالی غفور رحیم مهربان دی غفور بخون کې رحیم مهربان دی ولا علی الذین نشته ګنا پاکستانو باندې اذا ما توکا کله چې راشي دوی تاسو کا لتحملهم چې تسوار کې دوی په سوار لای باندې قلت تورت وایا قلت تورتوی لا اجدو زنمم ما اغس احملکم چې تاسو سوارکم علیه پاغه باندې ان ما څخه سوارلی هنيشته چې تاسو باغه باندې سوارکم او تاسو jihad د پر لړ شي تولون دوی واپس شو واعینهم او سترګې دوی تفیزو بیولی من الدم دوخ کنا یا اعینهم سترګې دوی تفیزو بيدي من الدمع د اوخ کنا حزنا د وجه د غمنا ان سترګې د اوخ کنا ډکوي لکه تابوي دومره خپو دومره اوخ کې بیاولي لکه تابوي چې د سترګې زاله بیاولي نو اعینهم سترګې دوی تفیزو بيدي من الدم د اوخ کنا حزنا د وجه د غمنا الله یجدو زکه چې دوی نموندو ما غس ينفقون چې دوی خرچ کی انما السبيل یقینا ملامتیا یقینا الزام یقینا گناہ یقینا گراما على الذين پاکستانو باندې دا یستاذینو که چې اجازه غوړستان او هم اغنیا دوی مالدار دي رضوی دوی خوشاله شي دي بان یکونو چې شودي چې دوی شي مال خوالف درستو پات کیدونکو را وتبع الله او مهر ول الله تعالی قلوبهم دوی پزنو باندې فهم لا علمون دوی نه پويږي